د رمضان المبارک په دې هر عشره کې خپل دعاګانې دي. د دې ډیر زیات اهتمام تاسو کوئ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته دغه دعاګانې وایم او په دې سکرین هم زه تاسو ته لیکم، نو ځان له ترې سکرین شاټ واخلئ. نو په هر عشره کې د دې دعاګانو اهتمام کوئ. ټیک شو؟ نو اوله عشره چې ده کنه، اول 10 ورځې چې دي دا د رحمت عشره ده، یعنی په دې کې د الله تعالی رحمتونه متوجي وي. نو د رحمت والا دعاګانې به تاسو وایي. ټیک شو؟ د رحمت والا دعاګانې عموما دوه دعاګانې په دې کې ویلی شي. یوه چې ده هغه دا ده، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، دا به تاسو ډیره وایي. ټیک شو؟ دویمه دعا چې ده کنه، دا تاسو وایي رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دا دوه دعاګانې چې دي کنه، په دې اولنۍ 10 ورځو کې به تاسو ډیره وایي. ټیک شو؟ دویمه عشره چې ده کنه، یعنی چې 10 ورځې برابر شي او نور 10 ورځې شروع شي، دا د مغفرت ته. نو په دې کې به د مغفرت والا دعاګانې تاسو ډیر وایي. استغفر الله هم ډیر وایي، او بهتره دا ده چې تاسو دا استغفر الله وایي، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. دا پکې ډیره تاسو وایي. دا په دویمه عشره کې. درېمه عشره چې ده کنه، دا د جهنم نه د نجات ته. نو په دې کې یو اللهم اجرنی من النار، اللهم اجرنی من النار، اللهم اجرنی من النار، اللهم اجرنی من النار. دا تاسو ډیره وایي. او دویمه دعا چې ده کنه، دا تاسو پکې ډیره وایي په درېمه عشره کې، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. دا پکې ډیره تاسو وایي په درېمه عشره کې. نو د درېواړو عشرو دعاګانې مې درته وویلې. کوشش وکړئ چې سکرین شاټ یې ترې ځان له واخلئ، ځان سره محفوظ کړئ، او خپلو عشرو کې دا خپل دعاګانې تاسو وایي. د الله تعالی رحمتونه به هم تاسو ته متوجي وي. الله تعالی به تاسو ته بخښنه هم وکړي، او د جهنم نه به الله تعالی تاسو ته نجات درکړي. ټیک شو؟ نو په دې باندې په خپل هم عمل وکړئ. ټول مسلمانانو ته دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې هر مسلمان دا دعاګانې زده کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت خوشحاله آباد ساته. دعاګانې کوي، دعاګانې به کوو. الله پامان. ملګرو، نن اولنی رمضان دی. په نن شپه کې تاسو دا عمل وکړئ کنه، نو دا ټول کال به الله رب العزت په تاسو باندې په خوشحالو کې تیر کړي. ټول کال به الله رب العزت په تاسو باندې په امن او امان کې تیر کړي. ټول کال به الله رب العزت تاسو د بدامنۍ نه او پریشانو او خفګان نه محفوظ وساتي. نو نن خامخا دا عمل تاسو وکړئ. عمل کم یو دی، عمل چې سورۃ الفتح، دا بس صرف یو پیره تلاوت کول دي. او نن ماښام نه والی تر سحر اذان پورې تاسو سره وخت دی. ماښام نه تر سحر اذان پورې چې کم ټایم کې تاسو بس صرف یو پیره دا تلاوت کوي کنه، نو تر راتلونکي رمضان پورې دا ټول کال به الله رب العزت په تاسو باندې په خوشحالو کې تیر کړي. ټول کال به در باندې الله تعالی په امن او امان کې تیر کړي. ټول کال به الله تعالی تاسو د بد امنۍ نه، پریشانو نه، د مصیبتونو تکلیفونو هر څه نه ان شاء الله الله رب العزت په تاسو محفوظ وساتي.